عبدالله نومې طالب علم ته د فیسبوک د لارې یو نامعلومتن یورپ ته د تلو لالچ ورکو او عبدالله د کور نه بغیر د اجازت نه کویټې ته ورسید. د ډیرو کوششونو نه پس د کور نه وتلی طالب علم د اختر په ورځو شپو کې خپل کور ته واپس شو. موږ ته کله دا معلومه شوله نو موږ سره چې کوم یاران دوستانو نو هغې سره موږ خپل فکر او هغه پریشاني یې وکړله او بیا ټولو محلهدارو یعنې موږ ته دا دعاګانې کولې او نارینه و زنانه و او خصوصا د عبدالله دوستانو یعنې دا دعاګانې کولې چې الله پاک دا زموږ بچی یعنې په روغ صورت باندې بېرته خپل کور ته واپس کړي. عبدالله خپلو همزولو ته نصیحت کوي چې څوک هم د ده په رنګ غلطي ونه کړي. خلکو یې چې بار دی بار دی بار کې څه نشته او دا زما ګزارش دی چې نن نه بعد چې څوک چېرته هم ځي نو پیله کور کې مشوره وکړي او هغې نه بعد یې ځي. د طالب علم ګاونډیان د ده په بېدارکۍ خفه او کور ته په واپس راتلو خوشحاله دي. الله چې څه وخت موږ ته پته ولګېده نو موږ ټوله محله ډېر پریشان وو او دعاګانې مو کولې او زموږ دعاګانو الله پاک قبول کړي او رنګ یې راوړل په عبدالله موږ ته خدای واپس راوسته اوس موږ ډېر خوشحاله یو. زه بس دا یو خبره کوم چې کله څوک هلک بار کوشش کوي د تلو هغه د مه کوي. د هغې نه علاوه د خپل ملک قدر پکار دی او خپل ملک الحمدلله مزدوري هر شی ډېر دی او بار قدر وي او د خپل مرګ ډېر ضروري قدر دی. ډېر ماشومان داسې د مور و پلار د اجازو نه بغیر تللي دي او هلته ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي او ډېر ضایع شوي دي او واپسې خپل وطن ته نه دي راغلي او هر سړي له دا پکار دي چې د خپل وطن قدر وکړي او د خپل وطن عزت وکړي او خپل وطن ته په درون نظر باندې وګوري. د دې وجه دا چې اکثر دا ماشومان د هلکان نن سبا خو ټول لا فیسبوک یوز کوي نو دا به هر چې کوم دی خلک تصویران وباسي بلډینګونو سره دغه سره غټ ښکلو پارکونو کې نو دې هلکانو له هم شوق راوچت کړي نو بس دی وایي چې مونږ هم یاره لاړ شو که دا بچه هلته مزي. د شر فساد په دې وخت کې طالب علمانو او بېروزګاره ځوانانو ته په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته تلو نه ډډه کول پکار دي. کیمرامین عمر شهزاد سره سردار یوسفزی، مشرق ټي وي، اسلام آباد.